محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو پورې رسوو. محترمو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې تاسو په چوپړ کې یوه نوې ویډیو چمتو کړم. محترمو لیدونکو یو ورور پوښتنه کړې وه چې څنګه موږ په انډرایډ موبایل کې اډیو کولی شو او څنګه یې ایډیټ کړو. نو د دې لپاره ما یو سافټویر پیدا کړ چې تاسو ته به یې طریقه در وښیم. دا د انډرایډ لپاره دی، ډېر ښایسته او زبردست سافټویر دی. نو راځو لومړی سافټویر ته. تاسو کولی شئ چې دا د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. سافټویر دا دی لیکسس اډیو ایډیټر. دا به تاسو خلاص کړئ. که چیرته تاسو مخکې ریکارډ کړی وي په موبایل کې نو تاسو کولی شئ چې هغه په دې طریقه راواخلئ. لومړی به تاسو اوپن ووهئ. اوپن دا به ووهئ. را به شئ دلته تاسو چې کوم ځای کې ریکارډ کړی وي همالته به لاړ شئ. وایس ریکارډر دا وهم ما ریکارډ کړی دی. دغه وهم دلته اوپن وهم. نو د دې لپاره که چیرته تاسو دې ته هایکو ورکوئ او یا بل څه پکې زیاتوئ نو تاسو کولی شئ چې په دې کې ایډیټ کړئ. لومړی به دا آپشن ووهئ. کله مو چې دا کلیک کړ دلته افیکټس را به شئ لاندې. زه دې ته هایکو ورکوم. دلته به ایکو ووایئ. ایکو کله مو چې دا ووهه راځي نو زه لومړی دا ترتیبوم. د پاس خط کش کوم لږ 38 ده او ډیلی د 1515 او فیډبک 90. ګورم چې زما اډیو څنګه راځي. پلی وهم. محترمو لیدونکو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. زه لږ د پاس خط ورم شاته 10 ته. اوس پلی کوم. محترمو لیدونکو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. محترمو لیدونکو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. نو اوس که تاسو غواړئ چې دا وګورئ نو دا آپشن به ووهئ. محترمو لیدونکو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. که چیرته غواړئ چې اواز مو لږ نری او یا غټ کړئ نو تاسو دا هم کولی شئ. راځو دې اپشن ته. دلته افیکټ وهم. افیکټ چینج پیچ. پلی. محترمو لیدونکو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. غواړم چې لږ اواز نرم کړم. محترمو لیدونکو که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. تاسو چې هر قسم غواړئ تاسو خپله اډیو ایډیټ کړئ. نو که چیرته اوس تاسو غواړئ چې دا سیو کړئ پاس سیو لرو موږ. زه تاسو ته دا نښان کوم. سیو ووهئ. کوم ځای ته یې سیو کوئ. زه غواړم چې زیپې ته یې سیو کړم. دا دی زموږ اډیو سیو شوه. نو دا و زموږ ویډیو چې تاسو ته مو چمتو کړه. د بیا لپاره دی الله په امان.